بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع امیری مت تاسو سره دی پنتون لخوانه تاسو ته د HTML5 یا HTML کورس ته راغلاس وایم. په دغه کورس کې چې زه کوشش کوم چې تاسو سره تر ډیره حد چې د HTML موضوعات چې هغه زه تدریس کړم. چې د دې کورس د خلاصېدو نه پس چې زه یو مکمل ویب پاڼه یا ویب سایټ چې په HTML کې تاسو ته زه ډیزاینوم. راځو خپل درس ته دوستانو دغه HTML چې د ویب ډیزاینینګ د ویب اپلیکیشن د ډیولپمنٹ د ابتدایي یا د اولنې ټولز یا پروګرامونو څخه دی چې تاسو ته په ویب پیج کې یا په براوزر کې چې ډیټا چې هغه ډسپلی کوي یا شو کوي. چې دا د HTML کار دی چې تاسو ته ډیټا چې په براوزر کې شو یا ډسپلی ورکړي. HTML چې د مارک اپ لنګویج یا هایپر ټیکس مارک اپ لنګویج څخه عبارت دی دوستانو. دغه HTML پروګرام چې دا د ټګونو څخه جوړ دی چې دیتا مارک اپ لنګویج ویل کیږي او دغه HTML ته چې مونږه پروګرامینګ لنګویج ورته نشو ویلې ځکه نشو ویل چې دا د ټګ څخه جوړ دی. د دې نوی ورژن چې نن سبا په مارکیټ کې چلیږي هغه عبارت له HTML5 څخه دی. په HTML کې چې دوستانو موږ دوه ډوله چې ټګز لرو چې یو د پیر او بل چې د ان پیر یعنی جفت او طاق ټګونو څخه چې عبارت دی. جفت یا پیر ټګونه هغه دي دوستانو چې د لیس دن ساين سره یا علامې سره شروع شي. د ټګ نوم دی بیا چې د ګریټر دن ساين سره چې دی بسته کیږي. همدارنګه چې د دوستانو بیا دلته دغه ساحه کې چې د اماغه ډیټا را دي چې کوم ډیټا ډسپلی کیږي او بیا چې د کلوزینګ ټګ دی چې لیس دن ساين سره شروع کیږي یو سلش ور سره بیا اضافه کیږي د ټګ نوم دی او بیا چې د ګریټر دن ساين سره چې دی دا بسته کیږي. چې دغه ټګ ته چې دی ته پیر ټګ یا جفت ټګ ویل کیږي. بل چې د مونږ ان پیر یا طاق ټګ لرو چې هغه چې دی صرف یو ټګ لري چې جفت نه دی یعنی یو ټګ دی کلوزینګ ټګ چې دی هغه نه لري. بل مهم شی چې په ټګونو کې دی دوستانو اکثرا ټګونه چې دی هغه اټریبیوټس لري یا خصوصیت یا پراپرټي لري چې همدغه هر ټګ چې دی دغه اټریبیوټ د همدې ټګ نمائندګي کوي او همدغه ټګ چې دی دا مور ډسکرایب کوي یا همدغه ټګ چې دی دا تشریح کوي چې تاسو ته ان شاء الله بیا عملی کارونه کې چې دی بیا خیمه. او بل خبره ده دوستانو کله چې تاسو د HTML نه استفاده کوئ نو دوه شیانو ته ضرورت لري چې یو عبارت له ټیکس ایډیټر څخه دی بل چې د براوزر څخه دی. د ټیکس ایډیټر لپاره تاسو فرق نه چار ایډیټر نه تاسو استفاده کوئ چې خپل وینډوز هم ټیکس ایډیټر یا نوټ پیډ لري. نوټ پیډ پلس پلس نه استفاده کولای شي. سپلنګ ټیکس نه استفاده کولای شي. همدارنګه چې د ډریم ویور نه استفاده کولای شي. چې زه خپل په دغه درس کې چې په دغه کورس کې چې دوستانو تاسو سره به زه په ډریم ویور کې کار کوم او د براوزر فرق نه کوي چې براوزر تاسو په کې راحت است کولای شئ غن استفاده وکړئ چې فایرفاکس دی ګوګل کروم دی مایکروسافټ ایج دی او بل چې د اوپیرا دی او داسې نور. نو راځو خپل عملی درس شروع کوو دوستانو. د ډریم ویور خلاصوم. دغه ډریم ویور چې د دوستانو خاص د ویب سایټ د ډیزاین لپاره چې د ډیزاین شوی دی چې د ایډوب د کمپنی مربوط دی. نوې فایل خلاصوم. کله چې تاسو نوې فایل خلاص کړئ دوستانو تاسو ته د یو وینډوز چې د خلاصيږي. بیا زه راځم HTML ورته انتخابوم او کریټ باندې کلیک کوم تر څو نوې صفحه چې دا خلاص شي. دلته چې د مونږ سو اپشنونه لرو. دغه اپشنونه چې د نه تیریږي دوستانو ځکه چې مونږ HTML کې کار کوو که ان شاء الله ژوند بیا تاسو ته د ویب سایټ ډیزاین چې د په ډریم ویور کې هم خیمه. دلته چې د دوستانو دغه ټګونه کله چې تاسو نوې صفحه خلاص کړئ نو د ډریم ویور لخوا چې د تاسو د ریډیمټ دا شان ورکړي یعنی یو اساني تاسو په کار کې چې راوستي. نو زه دا ډیلیټوم دوستانو. خپل HTML صفحه چې د دوه برخو څخه جوړ دی چې یو د هډ سیکشن دی او بل چې د باډي سیکشن دی. د هډ په سیکشن کې چې د میټا ډیټا یا د همدغه پیج چې تاسو پکې کار کوئ د دې په اړه باندې چې د معلومات وړاندې کیږي یا معلومات ورکول کیږي چې په براوزر کې د الته ډسپلی نه ورکول کیږي. او بل چې د باډي سیکشن دی چې د باډي په سیکشن کې چې د معلومات اچول کیږي او دغه معلومات چې تاسو ته بیا په براوزر کې چې د خودل کیږي. نو زه راځم خپل صفحه شروع کوم دوستانو. دلته زه لیکم چې HTML. کله چې زه دا کلوز کوم نو د ډریم ویور لخوا نه چې د دې کلوزینګ ټګ هم چې د اتومات ماته ټایپ کیږي. دلته زه لږ فاصله ورکوم. بیا زه راځم دوستانو. دلته زه لیکم چې هډ دا هم زه بسته کوم همداسې. دلته زه ټایټل ورکوم. دا تاسو ته زه تشریح کوم دوستانو. ټایټل دا هم زه بسته کوم. همدارنګه چې د باډي شروع کوم دا باډي بندوم. کله چې تاسو نوې صفحه خلاصوي دوستانو دغه ټګونه چې دي دا مست دي چې تاسو په خپل HTML پیج کې چې دی باید ولرئ چې د HTML چې دی
دا سٹارټینګ ټاګ دی د دې کلوزینګ ټاګ چې دی د صفحې یا د مغه پیج په اخر کې راځي همدارنګه چې د هیډ سیکشن دی چې تاسو ته ما ویل چې د صفحې په اړه باندې چې د میټا ډیټا یا معلومات تاسو ته وړاندې کوي همدارنګه د باډي سیکشن دی چې په دغه ایریا کې چې د صفحې ډیټا یا معلومات چې دی ډسپلی کیږي راځو ارڅ تر مخه چې دا زه سیف کوم کنټرول اس وهم دا زه دلته راځم دوستانو دلته زه لیکم چې زمونږ فرست ډے لیکچر دی فرست انډرسکور لیکچر زه سیو وهم دوستانو چې دا فایل چې دی دا سیف شي راته بل مهم شی چې په HTML کې چې دی دوستانو د HTML ټاګ نه مخکې چې دلته د ډاکومنت ټایپ تاسو باید ورکړئ چې دا براوزر ته ویل کېږي چې دغه فایل چې تا خلاص کړی د دې ټایپ چې دی HTML دی نو زه راځم دوستانو دغه زه دلته لیکم چې ډاکومنت ټایپ HTML دا زه بیرته بسته کوم دا وګورئ دلته چې کوم ایرر و هغه راته بسته یا خلاصې کړی راته دغه ټایپ چې دی دا براوزر ته ښودل کېږي چې دغه فایل ته خلاص کړی د دې ډاکومنټیشن ټایپ چې دی دا HTML دی دا زه سیف وهم بل مهم شی چې دی دوستانو دلته زه راځم میټا ورکوم دا یو ټک دی دوستانو چې د صفحې د معلومات لپاره چې دی یا میټا ډیټا چې دی د همدې صفحې په باره کې تاسو ته دا وړاندې کوي دلته زه لیکم چې چارسیټ is equal to UTF-8 دغه چارسیټ UTF-8 چې دی دوستانو دا د آل کریکټر لپاره چې دی آل سمبول لپاره چې دی دا سپورټ کوي یعنی په وینډوز کې چې دی دغه UTF چې کوم چارسیټ دی دوستانو کله چې تاسو دغه خپل ویب پاڼه کې دا استفاده وکړئ که چېرته ستاسو په دې ویب پاڼه یا ویب پیج کې چې دی دغه چارسیټ ډیفاین یا دا پکې وي دوستانو حتی د چینایي حروفو چې دی هغه تاسو ته بیا دا سپورټ ورکړي تر څو تاسو ته صحیح منظم توګه باندې چې دی هلته ډسپلی ورکړي بیا راځم دوستانو دلته بیا زه لیکم چې میټا سپیس ورکوم نوم یې چې دی دوستانو زه لیکم چې مثال اتر دا چې چا لیکلی دی یا څوک دا ډیولپ کړی دی دا ویب سایټ اتر یې لیکم دلته ورته زه لیکم چې کانټینټ چې دی مثال رفیع الله امیری تاسو کولی شئ چې خپل نوم هم چې دی هغه پکې ولیکئ دا ټک چې دی زه کلوزوم بیا چې دی یو انټر وهم دوستانو بیا زه راځم چې میټا انټر سپیس وهم نیم دلته زه ورته لیکم چې ډسکرپشن بیا دلته راځم دوستانو سپیس وهم د دې هم کانټینټ چې دی زه ورته لیکم چې this is the page یا ویب سایټ فرق نه کوي that you can learn HTML completely دا زه سیف وهم دوستانو زه اوس راځم دا صفحه چې دی دا زه خلاصوم دوستانو که چېرته زه راشم فرست لیکچر باندې زه کلیک وکړم دلته ته وګورئ کوم معلومات چې ما دلته ولیکل دوستانو دغه ډیټا چې دی دلته ماته ډسپلی چې دی ماته نه ورکوي ځکه نه ورکوي دوستانو چې تاسو ته ما ویل چې په هیډ سیکشن کې چې دی د همدغه صفحې په باره کې چې دی معلومات وړاندې کوي خو مهمه خبره دا ده دوستانو چې دغه ټګونه چې دی په نورو درسونو کې چې دی بیا تاسو ته زه نه کاروم راځم خپل درس چې دی د هیډینګ نه شروع کوم په HTML کې چې د موږ شپږ ډوله هیډینګ لرو چې د هیډینګ 1 نه نیولې تر شپږ یا هیډینګ شپږ پورې چې دی موږ لرو زه راځم دلته ټک شروع کوم چې H1 دلته زه لیکم ورته اتومات دا بندېږي this is heading 1 دې نه زه کاپي اخلم دوستانه داسې یو انټر وهم کنټرول وي انټر کنټرول وي څلور پنځه دا شپږ دلته زه لیکم چې heading 2 دا ورته زه دوه لیکم دا هم ورته ده دوه لیکم دا ورته زه درې لیکم دا درې لیکم دلته ورته لیکم چې 3 بیا دلته ورته 4 لیکم دا هم زه 4 کوم دلته ورته لیکم چې 4 دا 5 دا هم چې دی 5 دلته ورته 5 لیکم دا ورته 6 دا هم چې دی 6 دلته ورته 6 لیکم دا زه سیف کوم کنټرول اس اوس خپل براوزر ته راځم دلته دوستانو زه راځم دا زه خلاصوم دلته وګورئ دوستانو دغه هیډینګونه چې دي دا شپږ هیډینګ ماته چې دی دلته ډسپلی ورکوي لکه ډسپلی ورکوي دوستانو چې تاسو ته ما ویلې چې په باډي سیکشن کې چې موږ څه ډیټا اچو څه معلومات اچو نو موږ ته بیا په ویب سایټ کې چې دی په ویب پیج کې چې دی هلته ډسپلی چې دی ورکوي
بیا چې دی راځو دوستانو دلته زه یو څه لیکل کوم. طبعا د لیکلو لپاره چې دی موږ پاراګراف لرو. د پاراګراف ټګ لپاره چې دی دوستانو موږ ټګ لرو چې عبارت له پی څخه دی. کله چې زه پی دلته ټایپ کوم دا اتومات ډول باندې چې دی دا راته کلوزوي. دلته زه وټ صفحې ته راځم. دلته زه لیکم چې مساوي رن دا زه بندوم بخښئ دا زه بندوم. دې نه زه یو څو پاراګرافونه چې دی زه اخلم داسې. دلته راځم د دې په منځ کې چې دی زه کاپي کوم یا پیسټ کوم دلته داسې کنټرول اس. اوس که چېرته زه راشم دوستانو دا زه داسې ریفریش کوم دا وګورئ دلته چې دی پاراګراف راغی. بیا راځم دې نه بل یو کاپي اخلم کنټرول سی دلته یو انټر وهم کنټرول وی. دې نه زه بیا کنټرول اس وهم دلته که چېرته راشم دا مکمل پاراګراف چې دی دلته راغی. بیا چې دی دوستانو دلته زه یو ډیلیټ وهم دې نه زه یو کاپي اخلم دلته راځم یو انټر وهم کنټرول وی دا به داسې کوم. بیا به راشم دلته یو انټر وهم کنټرول وی دا هم زه بندوم. دلته ورته زه لیکم دوستانو دلته زه راځم چې الاین دا اوس وګورئ دغه الاین چې دی دا اټریبیوټس دی یعنې خصوصیات دی یعنې د دې پراپرټیز دی د څه شی د همدې پی ټګ چې دی دا موډ ډسکرایب کوي یعنې همدغه ټګ چې دی دا تشریح کوي. دغه ټګ نه چې اوس موږ استفاده کوو د دې الاینمنټ چې دی زه ورته لیکم چې دا راته رایټ کا د دې یعنې ټیکس الاینمنټ چې دی دا راته رایټ کا. د دې بل پاراګراف چې دی د دې الاین چې دی دا راته سنټر کا او د دې چې دی دوستانو د دې الاین چې دی دا راته لیفټ کا چې الریډي لیفټ دی کوم فرق نه راځي. کنټرول اس وهم د که چېرته راشم دوستانو دلته زه ریفریش کوم دلته وګورئ دغه ټګ چې دی موږ لیفټ کړی و دوستانو دا راته لیفټ کې راته پرنټ کې یا ډسپلی کې راته دا راته په منځ کې چې دی دلته راته ډسپلی ورکړی همدارنګه چې دی دا راته په لیفټ یا چپه سایډ کې چې دی دلته راته ډسپلی ورکړی. او که چېرته دغه لیفټ څه ورنکو پراپرټي یا اټریبیوټ ورنکو دوستانو نو فرق نه کوي. بای ډیفالټ چې دی هغه لیفټ سایډ کې چې دی راځي. بل مهم شی چې دی دوستانو که چېرته زه راشم دغه لیفټ پاک کړم دلته زه ورته لیکم چې دغه جسټیفای کراته جسټیفای کراته یعنې که چېرته تاسو ورډ برنامه یا پروګرام ولوستلی هغه کې چې جسټیفای د دې کې هم موږ جسټیفای لرو. که چېرته دې ته راشو اوس وګوره دغه طرفونه چې دی دا جسټیفای نه دی. زه ریفریش وهم دوستانو وګورئ دغه طرف ته او دغه طرف ته چې دی دواړه منظم شکل باندې راغلی چې دې ته جسټیفای ویل کېږي. بیا راځم دوستانو د دې بیکګراونډ ته چې دی دې ته زه تغییر ورکوم رنګ ته البته همدارنګه چې دی د دې ټیکس چې کوم رنګ دی دې ته زه تغییر ورکوم. نو د دې د تغییرولو لپاره چې دی زه راځم دلته باډي کې دلته یو اټریبیوټ دی دوستانو چې بی جی کلر از اکول ټو مثال سکای بلو دلته ورته زه لیکم چې سکای بلو. بیا همدارنګه چې دی د دې ټیکس چې دی دوستانو دلته ورته زه لیکم چې د دې باډي ټیکس راته څه کا دا راته ریډ کا. کنټرول اس که چېرته بیا خپل براوزر ته راشم یو ریفریش وم دلته دا ګورئ د دې بیکګراونډ هم چې دی سکای بلو شو همدارنګه رنګ هم چې دی دا سور یا سره شو. بیا راځم دوستانو دلته زه لیکم چې بولډ یا بی ټګ چې دی دا د بولډ لپاره استفاده کېږي. زه راځم خپل د صفحې یو برخه چې دی یو حصه چې دی زه بولډ کوم چې دلته د دې ترمنځ زه لیکم چې دس از بولډ ټیکس. همدارنګه چې دی یو سټرانګ ټګ لرو دوستانو چې دا هم د تقریبا د بولډ په شکل چې دی هغه کار ورکوي. خو د دې څه چې دی د دې سټرانګنس یا امپسایز کوي دا تاکید لپاره استفاده کوي یو بولډ چې دی د بولډ لپاره چې د استفاده کېږي دومره فرق دی دوستانو. زه راځم چې دس از سټرانګ ټیکس زه کنټرول اس وهم که چېرته زه راشم دا زه ریفریش کوم دلته وګورئ دوستانو دا ټیکس چې دی بولډ دی او دا چې دی سټرانګ دی. فرق دومره خاص نه دی خو د امپسایز لپاره ما ویل چې دا سټرانګ کار کوي. زه راځم دوستانو د دې ترمنځ چې دی زه یو بریک ورکوم چې بی آر چې دی د بریک لپاره استفاده کېږي. دا چې دی انپیر ټګ دی دوستانو زه کنټرول اس وهم که چېرته زه بیا راشم دا زه ریفریش کوم وګورئ دا یو خط کې راغی او دا چې دی بل خط کې راغی. بل شی چې لرو دوستانو د ایټالیک کولو لپاره چې دی یو ټیکس موږ غواړو چې په HTML کې ایټالیک کړو د آی ټګ چې دی دا د ایټالیک لپاره استفاده کېږي چې دغه ټیکس چې دی موږ ته ایټالیک کوي په HTML کې دوستانو دس از ایټالیک ټیکس. دا که چېرته زه کنټرول اس وهم بیا خپل براوزر ته راشم دلته وګورئ دوستانو دغه ټیکس چې دی دا راته ایټالیک دلته زه راځم یو بی آر ټګ چې دی دلته هم زه انزرټ کوم بیا دلته هم چې دی یو بی آر ټګ چې دی زه انزرټ کوم. بل ټګ لرو د ټیکس د امپسایز کولو لپاره چې هغه عبارت له ای ام څخه دی دوستانو چې دا د امپسایز لپاره چې دی دا هم استفاده کېږي چې دا امپسایز
ټیکس که چېرته زه راشم کنټرول یې څه وهم دا زه ریفریش کوم داسې دا وګورئ دا هم تقریبا ایټالیک غونته چې دی شکل لري. دلته زه راځم دوستانو مارک په نوم باندې چې دی بل ټګ لرو چې دا ټیکس چې دی موږ ته مارک کوي. دس از مارک ټیکس کنټرول اس که چېرته زه راشم دوستانو دا زه ریفریش کوم دا ټیکس چې دی موږ ته دلته مارک کړه دوستانو. بیا زه راځم دلته زه لیکم چې بل ټګ لرو دوستانو چې عبارت له اسمال څخه دی دا زه بندوم داسې دس از اسمال ټیکس دا ټیکس موږ ته اسمالوي که چېرته ته بیا راشم دا دلته زه څه کوم ریفریش کوم دا وګورئ دوستانو دغه ټیکس چې دی نسبت نور ټیکسونو چې دی موږ ته اسمال یا کوچنی کړ. دلته زه راځم یو بل بریک هم لګوم دلته هم یو بریک لګوم داسې بیا انټر وهم. بل چې دی ډیلیټ ټیکس دی دوستانو که چېرته تاسو په وډ کې ویلي دغه ډیلیټ ټیکس د پاسه چې دی یو خط کش کوي چې دغه ټیکس چې دی دا ډیلیټډ یا ډیلیټ کوي چې د ریویو لپاره چې د استفاده کیږي. اکثرا کوم کتابونه چې لیکل کیږي کوم ټیکس چې اضافه وي بیا د پاسه پې خط کشي دا ټیکس تاسو چې دی هغه ډیلیټ کړي. دلته وګورئ د دې ټیکس د پاسه چې دی ډیلیټ یا همغه خط چې دی پې راغلی. همدارنګه دلته بیا زه راځم دوستانو بي آر ټګ ورکوم. دلته بل ټګ لرو انسرټډ ټګ چې دی دا زه داسې بندوم چې دس از انسرټډ ټیکس کنټرول اس که چېرته زه دا ریفریش کوم دلته وګورئ د دې ټیکس د پاسه چې دی لاندې چې دی خط چې دی کش شوی دی یعنې انډرلاین غونته چې دی د دې ټګ نه موږ کولی شو چې د انډرلاین په شکل سره موږ استفاده وکړو. بل مهم شی چې دی دوستانو که چېرته زه راشم د یو کیمیا یو فرمول چې دی مثال د اوبو فرمول زه لیکم دا څنګه په HTML کې موږ کولی شو چې دا ولیکو. که چېرته زه راشم چې H2O داسې ولیکم دا زه سیف کوم داسې کنټرول اس که چېرته خپل صفحې ته دلته راشم دا وګورئ دا H2 چې دی ماته دلته داسې لیکي. زه غواړم چې دا 2 چې دی دا لږ لاندې راولم چې دغه کار کولی شو چې د سبسکرپټ په نوم باندې یو ټګ دی هغې نه کار واخلو. زه راځم دلته دوستانو د 2 نه مخکې چې دلته زه لیکم چې سبسکرپټ په نوم باندې چې کوم ټګ دی دلته ورته زه 2 لیکم دغه 2 چې دی دا زه پاکوم. نو دغه څه چې دی دوستانو اوس سبسکرپټ په نوم باندې چې کوم ټګ دی دا 2 راته د دې H لاندې لږ هغه ځای ته چې تغییر ورکوي لږ لاندې راولي. که چېرته زه کنټرول اس وهم د بیا راشم دلته وګورئ H2O یعنې 2 چې دی لږ معمولي ښکته شو. بل چې دی دوستانو که چېرته زه راشم دلته د داسې یو فارموله لیکم چې لکه مثال د ریاضي په شکل باندې A+B زه دا غواړم چې A+B په توان د 2 دا زه ولیکم. که چېرته زه دا سیف وهم بیا خپل براوزر ته دلته راشم دلته وګورئ دوستانو دا راته په توان راته نه لیکي یعنې خوا کې راته لیکي. زه بیا راځم د دې کار لپاره چې دی دوستانو اول دلته زه راځم یو بریک ورکوم دلته چې دی دا 2 چې دی دوستانو دلته زه راځم سوپر سکرپټ په نوم باندې ټګ لرو چې د سوپر سکرپټ ټګ نه کولی شو چې استفاده وکړو. دا 2 دلته زه لیکم دغه 2 چې دی زه پاکوم یو بریک چې دی دلته هم لګوم کنټرول اس وهم او 2 چې دی دا د AB پلس توان باندې چې دی راځي. زه راځم خپل براوزر ته که چېرته زه څه کوم ریفریش کوم دا وګورئ A بیا ضرب دی یا A+B په توان د 2 باندې چې دی دا راغی. او یو بل ټګ لرو چې د ابریویشن لپاره د ټول ټپ لپاره استفاده کیږي دوستانو. کله چې تاسو په وډ باندې چې دی خپل کرسر راوړئ نو دغه لاندې چې دی تاسو ته داسې واړه انفارمیشن یا معلومات ورکړي چې دغه ته ټول ټپ وایي چې د دې لپاره چې دی د ابریویشن ټګ چې دی هغه موږ استفاده کوو. د دې کار لپاره زه راځم مثلا زه یو پی ټګ اخلم داسې دلته لیکم چې I live in د دلته څه کوم دوستانو ابریویشن لپاره چې دی ټګ چې دی هغه زه خلاصوم دلته بیا چې دی د دې ته زه ټایټل ورکوم چې د دې ټایټل چې شی دی زه لیکم چې مثال کابل پروینس دا چې دی زه داسې کلوزوم دوستانو دلته لیکم چې مثال KAB دا سپیس ورکوم فرق نه کې سپیس هم ورکوي کومه خبره نشته. بیا چې دی دا بند شو دوستانو دلته زه لیکم چې د کیپیټل اف افغانستان داسې کنټرول اس هم راځم دا چې کوم دوستانو دلته که چېرته راشم دا ریفریش کوم دلته وګورئ دوستانو I live in KAB
دغه KB چې دی که چېرته تاسو وګورئ د دې لاندې چې دی دا کوم ټول ټپ دی دغه ابریویشن دی دوستانو. کله چې تاسو خپل ماوس چې دی یا کرسر چې دی د دې حرف یا د دې ورډ د پاسه تاسو راوړئ نو تاسو دلته لاندې چې دی معلومات ورکړي. د دې لاندې وګورئ داسې ټکي ټکي یا ډاټ ډاټ چې دی د دې په واسطه باندې تاسو ته ښکاري چې دا ټول ټپ دی. او یو بل ټګ هم لرو چې هغه د ادرس لپاره استفاده کیږي. کله چې تاسو خپل په ویب پیج کې چې دی کوم ځای ادرس لیکي یا د کنټاکټ اس لپاره چې دی تاسو سره یو څوک غواړي چې تماس ونیسي نو د کنټاکټ اس لپاره یا د ادرس لپاره چې دی دغه ټګ نه استفاده کوو چې هغه عبارت له ادرس څخه دی. مثال زه راځم دوستانو دې لپاره چې دی اډرس ټګ استفاده کیږي. ټګ خلاصوم دا ټګ بندوم دلته ورته لیکم چې کابل شهر نو دلته یو کاما ورکوم افغانستان. دا به زه افغانستان چې دی نسی دا به کوچنی کوم کنټرول اس وهم که چېرته بیا راشم خپل براوزر ته دا ریفرش کوم. دلته وګورئ دوستانو کابل شهر نو چې دی دلته تاسو ته اډرس چې دی ډسپلی کوي. البته د دې فارمټ یا د نور فارمټ چې نسبت اتفاق دی ځکه چې دغه انفارمیشن چې دی دغه اډرس چې دی موږ په اډرس په ټګ کې چې دی دلته اغوستی دی. دې نه پس چې دی دوستانو یو بل ټګ لرو چې د فنډ په نوم باندې دی. زه راځم دلته لیکم چې فنډ دلته لیکم چې دس از فن ټګ. د دې کار دا دی دوستانو چې مونږ کولی شو چې دې ته یو خاص پراپرټي ورکړو ورته. د مثال په ډول باندې دلته زه راځم دغه فنډ ته چې دی کلر ورکوم دغسې زه ورته لیکم چې وایټ او د دې سایز چې دی همدغه یوازې څه ته سایز ورکوم همدغه د فنډ ټګ ته دې ته زه سایز ورکوم چې سایز اټریبیوټس دی دوستانو. د دې آخرنی سایز چې دی ونه یعنې ونه بعد چې دی دا نور سایز نه اخلي. د کنټرول اس وهم که چېرته خپل براوزر ته بیا راشم دلته ریفرش کړم دلته وګورئ دوستانو دغه فنډ چې دی دا سپین راته یا وایټ ټکه راته لیکن دا نور چې دی په خپل حال باندې پاتې دی. بیا زه راځم که چېرته زه راشم دې ته زه دوه ورکړم دلته زه کنټرول اس وهم بیا راځم دا ریفرش کوم دا وګورئ دا فنډ چې دی راته کوچنی کړم. که چېرته زه راشم دا لس ورکړم کنټرول اس ګوره دا راته غټ که دوستانو خو لیکن د اوس سایز نه چې دی پورته غټ یې راته نه کوي. یعنې که چېرته زه سلم ولیکم نو د دې سایز چې دی همدومره به وي. دې نه پس زه راځم دوستانو یو بل ټګ لرم چې د هورزنټل رول لپاره یا خط لپاره چې د استفاده کیږي. زه راځم HR دلته لیکم دا زه بندوم دا انپیر ټګ دی. که چېرته زه کنټرول اس ووهم دلته راشم دا ریفرش کړم دا ګورئ یو خط یې راته چې دی رسم کړم. دلته زه راځم دوستانو د BR ټګ استفاده کوم BR اوس زه راځم کوم ټګونه نه چې موږ دلته استفاده وکړو دې نه تاسو ته زه یو څه جوړوم دوستانو د افغانستان یو بیرغ تاسو ته زه وباسم دلته. زه راځم H1 لیکم دلته د دې الاین چې دی زه ورته یم چې دا راته سنټر کې کړي دا زه بندوم دلته لیکم مثال افغانستان. کنټرول اس که چېرته زه راشم دلته دوستانو دا وګورئ دوستانو دلته افغانستان راغی. که چېرته زه بیا راشم زه اوس غواړم دوستانو چې د افغانستان دغه درې حرفه چې دي دا ریډ کومه دا شین کومه او دا چې دی تورومه دوستانو. زه راځم د دې کار لپاره چې دی دلته چې دی همدغه فنډ ټګ نه چې دی زه کولی شم چې استفاده وکړم. دلته زه لیکم چې فنډ ټګ دا زه بندوم داسې دا AFG چې دی دا زه راکټ کوم دلته راولم کنټرول V دلته زه لیکم چې د دې کلر راته چې دی دا راته ریډ کا کنټرول S بیا راځم دلته بیا هم دا فنډ نه استفاده کوم د دې دا حرف چې دی څلور حرف دا هم زه راخلم دلته زه پیس کوم دلته دې ته وایم چې د دې کلر راته ګرین کی او همدارنګه چې دی دغه فنډ چې دی دا زه راخلم داسې فنډ د افغانستان زه کټ کوم دا راځم پیس کوم دلته زه لیکم چې کلر دا راته
بلک کا کنټرول اس بیا راځم براوزر ته دا وګورئ دوستانو سور شین او تور راته تبدیل کړم اوس زه غواړم چې د دې لاندې چې دی د افغانستان بیرغ چې دی هغه زه وباسم بیا راځم خپل ډریم ویور ته دلته زه راځم د اچ آر ټګ نه چې دی زه استفاده کوم هوریزونټل رول نه البته دلته ورته وایم چې ویت چې دی دا راته 50% کا او د دې سایز چې دی راته 10 پکسله چې دی دا راته کا او رنګ چې دی ځکه چې اول سور دی کلر دا راته ریډ کا زه دا سیف کوم داسې بیا راځم دلته زه چې کوم یو ځل چې دا افیکټ یې کړی او که نه که چېرته زه راشم دا وګورئ دوستانو یو پټه چې دی د افغانستان د بیرغ راغی زه راځم دا 3 پټه نور هم چې دي هغه هم زه راولم داسې دې نه زه کاپي اخلم کنټرول سی دلته راځم دوستانو کنټرول وي یو انټر وهم کنټرول وي دا به ورته زه ګرین کم داسې دا به ورته زه بلک کم کنټرول اس که چېرته زه بیا راشم دا زه ریفریش کم دا وګورئ د افغانستان بیرغ چې دی مکمل راته دلته وویسته اوس زه راځم دوستانو بل ټګ نه چې دی زه استفاده کوم زه غواړم چې د دې کاپي رایټس یو څه ولیکم چې دا کاپي رایټ چې دی دا مثال ما ډیزاین کړی چېرته تاسو فکر کړي بعضې ویبسایټونو کې چې دی د فوټر کې چې دی کاپي رایټ هغه سنټنس یا ټیکسټ چې دی لیکل کېږي نو په ایچ ټي ایم ایل کې هغه څنګه لیکلی شو راځه تاسو ته زه وایم زه راځم پی ټګ نه استفاده کوم داسې د دې الاین چې دی دا هم سنټر کوم ځکه چې ټول سنټر کې دي بس چې دی دا زه بسته کوم داسې دلته زه لیکم دوستانو چې انټ شفټ ورسره ونیسئ او لیس دین ساین ورسره انتخاب کې ال ټي ووهئ لیس دین ساین راځي دغه څه چې دی د بغل کې وګورئ د لیس دین ساین چې دی تاسو ته دلته راځي دغه علامه تاسو ته زه یادوم دا بیا کاما ورسره استفاده وکړئ داسې بیا هم چې دی شفټ و ال ټي بیا کاما او بیا هم چې دی شفټ و لیس دین ساین بیا کاما بیا چې دی شفټ و دلته زه لیکم چې کاپي او کاما بیا لیکم چې ډیزاین بای ای پوهنتون بیا چې دی دوستانو یو سپیس به دلته ورکم دلته به ورکم دلته زه راځم شفټ و سره بیا ګریټر دین ساین انټر بیا شفټ و ګریټر دین ساین انټر بیا شفټ و جی ټي یا ګریټر دین ساین او علامه چې دی یا کامه چې دی دا ورته ورکو دا به لږ فاصله کم کم او کنټرول اس که چېرته خپل براوزر ته راشم زه دا ریفریش کړم داسې دلته وګورئ 3 علامې چې دي لیس دین ساین بیا کاپي علامه چې دی یا کاپي رایټ علامه دی ډیزاین بای ای پوهنتون دې نه پس چې دی یو بل څه باندې تاسو ته کار کوم دلته زه راځم دوستانو دلته زه یو 2 بریکه لګوم داسې یو بریک 2 3 دلته که چېرته زه راشم مثال شفټ اته سره نیسم بیا اته بیا راځم یو 2 3 دا به داسې دا هم لږ دې خواته کړم بیا انټر 5 دا به هم داسې کړم بیا به لږ لاندې راشم دا به ماته کړم داسې 6 اوه دې نه زه کاپي اخلم داسې کنټرول سی انټر کنټرول وي دا یو 2 نور هم ورسره اضافه کوم بیا یو انټر کنټرول وي دې سره بیا زه 4 اضافه کوم 1 2 3 4
بیا زه کنټرول وی راځم دې سره بیا 2 اضافه کوم بیا انټر کنټرول وی بیا کنټرول وی دا به هم کم داسې بیا کنټرول وی دا به زه ډیلیټ کړم یو بل هم چې دی دی به زه ډیلیټ کړم دلته به راشم بل اته به ولیکم دا به دلته راولم کنټرول اس زه غواړم چې دغه ډیزاین چې دی په خپل براوزر کې په دغه شکل باید راشي چې منظم وي که چېرته زه خپل براوزر ته اوس راځم دوستانو دا زه ریفرش وهم دلته وګورئ دا ټول چې دی ماته په یو لاین کې راوسته د دې کار لپاره موږ بیا د پری ټګ لرو چې زه راځم پری لیکم داسې دا زه اخلم داسې کنټرول ایکس دلته راځم کنټرول وی کنټرول اس زه راځم خپل براوزر ته دا زه ریفرش کوم دا وګورئ دغه اته چې دی په دغه ډیزاین کې چې دی راته پرنټ کړ یعنې دا پری ټګ کار دا دی دوستانو چې په کوم حالت کې چې تاسو کوم ډیزاین کوئ نو همغه حالت ته تاسو دغه ټګونه یا ډیزاین چې دی هغه پرېږدي دا دوستانو زموږ د HTML اولنی درس تاسو ته ما وړاندې کړل د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان